د دې موضوع په تړاو د بحث لپاره سره په ژوندۍ بڼه د سکایپ له لارې د سیاسي چارو شنونکی عزیز مارش صاحب راسره دی. مارش صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم. پاکستان ولې پر افغان خاورې بریدونه ترسره کوي او دې بریدونو کې ملکي وګړي په نښه کوي؟ مننه. لومړی تاسو ته تخنیکي همکاران تلیدونکو کارونو ته سلام او کرامات وړاندې کوم. علیکم السلام. ګوره موږ بار په دې باندې ویل چې پاکستان ښکاره د ټولو نړیوالو موازینو اته په ګډون د اعلامیه د بشر د مقاطعت سره کم کال همداسې خلاف د وو فاصله د منشور د ملګرو ملتونو د عدم مداخله او اصل د په دنیا کې همزیستی او وستم جواری او احترام متقابل تمامیت ارزی ته مضبوطی بشپړتیا ته خپلواکۍ ته حاکمیت ته اته حقوق د بندول خصوصي دوه هوادو ترمنځ اړیکې دي اما په دې وسته کې تاسو ګورئ کاروانسون دی ویانا د 1990 کال په صراحت سره په خپل قطعنامه کې جرایم جنگي تشریح کړي دي دغه پروتوکول د 1990 کال زمایم دي په دې کې هم په صراحت تاکید شوی ده چې په جنگ او جګړه کې به ملکی کسان نه پنهخه کېږي ملکی تاسیسات عامه تاسیسات ولو که د بیت المال همي باغونه ځنګلونه مواشي حیوانات دا ټول پکې راځي کړي دي چې سبا تاسو غرض ده کله طبيعت ته غرض ده یعنی په صراحت دا ذکر شوی دی او دا ستاسو مخبل حقوق بندول اومي کې ماستري اخیسته په دې مسایل پیدلو تابلو سیدي څوک چې بیا کوي دلته بیا مشخص توصیه موجود دي تدابیر دي دلته سانکشن یا مثلا تحریمونه ورته وضع کیږي فشار راځي الله ولا دینه جبران د خساره وکړي کې ورکولای شي او کنه چې ورکوي بیا قرضیا او د مطرح کیږي ضبطي ګاونواله د نور شرایط سخت لري ځکه د ملکی کسانو حق او حقوق بیا په روغه جوړه سوله دي کې ناراضي حق بغداد ته ټولګي چې عدالت تامین سی بیا وته سوله کوي نو پاکستان په ښکارا راځي او خو حریم نقصي یو بیا راځي پلازمینه کې بمبارد کوي خپل بمبارد او د ځانته مداخله ولو که هیواد په بل هیواد خپل دښمن ګوري یا خپل ملي امنیت ته تهدید ګوري یا راتلونکي امنیت ته ستونزې ګوري یا بحران فکر کوي دا له مربوطه هیواد سره مطرح کوي غږیږي سره د هغه ته ودان د ورکول کیږي هغه مسؤلیت په خپل خاوره کې لري چې دغه مشکل حل کړي دته فایل وای کچېره په تلای نسی کولای د نمرسته غواړي همکاري په ګډه سره کوي اکثر هیوادونه په ګډه عملیات سره کوي په یو بل سره استخباراتي او معلومات او اطلاعات سره تبادله کوي کرا شواهد او اسناد بعض هیوادونه ضعیف نه سي کولای بل هیواد نام دغه هیواد نمبر سره مادي هم غواړي مالی هم غواړي او کچېره بیا دا هیواد سره همکاري نه کوي دښمنی کوي بیا چې تیرایم کې شورا د امنیت ملګرو ملتونو اجازه قطعنامه اخلي خپل دلایل وړاندې کوي هغه بیا دغه شرایط لري امدا کاروانسونه دي جرایم جنگي په پام کې نیسي اعلامیه د حقوق بشر په پام کې نیسي منشور د ملګرو ملتونو په پام کې نیسي حدود ورته ټاکي چې خپل دښمن سره کار لري اته په کورنۍ جګړو کې بخنه غواړم مکاو دولت د خپل مخالفینو سره یعنی حاکم یو نظام د خپل مخالفینو سره ستونزه لري دای حق نه لري چې په ځای کې په ساحه کې چې ملکی کسان ته مرجوب تماميږي او د احتمال فکر کې چې تاسو مرجوب لوسي حق نه لري په شریعت حضور علیه السلام تاسو ګوره د اوه جنگ کې د جګړه خلکو ټول د ملکی کسان دي جګړه ونه کړه او داشته تبلره چاته لاړل د خندق په جنگ کې هم داسې و خپل دښمن غلیمه د سکون او مسکون د سکونت د وسدو جهونه لري وستله تل خپل حریف سره خپل دښمن سره جګړه کوله نه دلته را شو دویم پښتنه ته ملکی تلفات په نړیوالو قوانینو کې څنګه تعریف شوی دی او د دې پیښو قانوني مسؤلیت بیا پر چا راځي مطلقاً دا جرم د شورا امنیت فورا کینی دی ماده غونډه کوي کچېره بحراني حالت یو تر کنټرول سره نه کیږي شورا قومیت راځي خپل عسكر کته کوي انداسې ایمرجنسي سلیب سرخ سازمانونه سی دبليو ایچ او سازمان نړیوال دا راځي خپل مرسته کوي مې ترڅنګ دي سره او دا نړیوال جرم چې ماده جرم مستجب د سزا ورکول کیږي سزا دا څنګه ده چې کچېره امدي تاریو ولسمشر یو مشر یو هیواد
خپل پاس امریکا څخه خلک نه کا دا ثبوت یا دا مشر اعدام ته هم سي یا بعض مملکتونو چې اعدام نه لایف ورتوي تر اخر دومره جیل ته زندان ته ځي دا خبر هم سته اما څوک چې سره شریک دي جرم دی عین مستلزم دي همدغه سزا دي نور بیا تاوان او غرایم او جبران خساره کمپنسیشن او دا ټول مکمل اعاده کیږي برته هغه مقتول کورنۍ ته دوی ته ورکول کیږي په دې کې بخره نه سوالو کې د مقتول کورنۍ وایي بخم نړیوال اصول دا نه مني مارش صاحب دا ډول مثلا په کور دنه قانون جزا او مثلا حقوقي نظام د افغانستان کې دی سي برات ورکې دا ورکې بیا هم د حق الله او د حق الاب مسله ده حق الله بخکی حق الاب نه بخکی ډیر مننه مارش صاحب دا ډول بریدونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر اړیکو باندې څه اغیز کولی شي دا اړیکې بالکل منځوي د دواړو هیوادو ته تاوان رسي دواړو هیوادو منځ کې د ملتونو منځ کې نفرت پیدا کوي ورسته پاتې کیږي په ځای دې چې دوی راسي تجارت وکي پانګونه وکي یو ځای سره لاس یو کی پرمختګ ته په دې سیمه کې خپل وګړو ته کارو کې آبادی ته راتلونکي ته کاړي کې ولر دواړه گاون هیوادونه دواړه کبره چې یو بل سره کومک مرسته وکي او د الله سره یو کې په نړۍ ته ځان پورته کی مشترکات لرو سره جغرافیم سره شریک دي فرهنګورم سره شریک دي ملتونه د منګال ملت د دوی مثلا اړیکې له پخوانه وي مارنده مسله دی نظر کې متاسفانه پنجاب د دې لپاره چې بهرنۍ د غرب هدفونه پروژې مختبوز ولدینه پیسې واخلي دې مده اتکا کوي ځکه نفوس زیاته جغرافیه کمه ده تولیدي او صنعتي واد نه ده متاسفانه په غلط لار د معیشت ځوان کوي پرې دغه پروژې نه کمیشن ماخله راسه خپل تولید وکړه په افغانستان کې پانګونه وکړه په معدن کې په نورو کې موږ هم د سره کړو ته موږ د حقوقي نظام په چوکاټ کې د اصول په چوکاټ کې د اناناتو په چوکاټ کې راځه وړاندې سره کاړي کې بس لرو دواړه خه اغلرو تاسو سره وبدي بندر ده موږ ولدي د مواد تاسو له خو راوړه تجارت کې آسیا مرکزی آسیا جنوبي سره وستي ګمداس لاین سره کاړي کې له ایران سره مرکزی آسیا ته دا باعث د آبادی کیږي منتصفانه دي په بدبختۍ روان ډیر مننه مارش صاحب شورستۍ پښتنې ته یا دا بریدونه د پاکستان د کورنۍ سیاسي کړکېچونو د پټولو هڅه نه ده نه دا نور آباد څلور پروژې ستاسو د خپل پاکستان هم درګیر دي کورنۍ مسایلو دا خبرم صحیح ده صدا غواړي ادرس بدل کې پام بدل کې فکر ملت په دې خپل برته اتفاق وافق پیدا کې چې مثلا یو ځای چې د دښمن په مقابل کې وخی چې دغه د دښمن خوای هند لاس واچو د امریکا غلای کې وس افغانستان ته دې لپاره چې ملت ته وخی چې یو سره دښمن هم پر دای د ماندا فائدہ نه کاته پوسوي خلک هغه مذهبي نظام وسله د ساتل هغه مسلمان سره ده ملتونه هم د دې ناراضه دي پنجابیانو نه دا اصلا غربي غواړي غرب کوم پروژه ورکړي چې دا څنګه ګډوډي د مایسته کې تر دې زمينه مسایل سي امریکا باګراوند تراسیا برته او برنامه د عارفانو د شرق او غرب جګړه راوړي افغانستان ته دغه لپاره کوشش باید وشي چې افغانستان چارواکي افغانستان ملت د مسایل ته متوجي احتیاط وکړي تدابیر ونیسي چې خدای نه سبیا قرباني ورنکړي او پردي جګړې خپل وطن نه ګوره پاکستان څومره مخکې اوسه تاریخ سټي لندغرو جاسوسان بیا غوښتي و چې وګړي اصلا هویت معلوم نه و دا چې موږ کاږي کوئی هویت معلوم نه دا هغه بولی و تهدید جوړ کړی و نړۍ ته خو د مخالفین دا ټول دا کومه نو بنان په دا ټول کې چې د نور بهرنۍ برنامې سره کورنۍ سره د ټول سنجي بیا دا کار کې اما بیا هم چې د سیاسي لحاظ او د نړیوالو اصول په لحاظ باندې د فکر د ذهن او د سیاست فلسفه پر نه چې ویچړو دا په ځان د په فائدہ نه ده ډیر زیات مننه کوم مارش صاحب تاسو له حضور څخه